بلوچ فعالان وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو اسلام آباد کې د دوی پر لاریون برید کړی. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. بلوچ فعالان وایي د بلوچ توکم وژنې ضد لاریون په اسلام آباد کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ شوی او ډیر لاریونوال یې ټپي او نیول شوي دي. د دوی په خبره اسلام آباد ته د لاریون رسیدو سره پولیسو پر دوی اوخلن ګاز کارولی او هم له دوی سره د نورو خلکو د یوځای کېدو د مخنیوي هڅه کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته په لار هم د دغه لاریون د مخنیوي هڅه کوله، خو بیا هم د بلوچستانو د اعتراض تر پلازمینې ورسید. د زرګونه بلوچستانو د لاریون د بلوچستان له تربوته پیل شوی او په ډیری غازی خان کې تر پرلت وروسته یې د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته مخه وکړه. که څه هم په لار کې دغه لاریون لپاره د سیمې خلک هرکلي ته ولاړ ول، خو امنیتي ځواکونو یې د وړاندې تګ مخه نیوله. اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د پاکستان پولیسو د لاریون اول د خلکو د ګډون خنډ جوړ شول او وروسته یې د پرلت د ګډونوالو نیول پیل کړل. حواله رسنیو کې ویډیو یې هم ښیي چې پولیسو لاریونوال وهي او ځینې په ټپي حالت کې د نورو ملګرو په غېږو کې پراته دي. یوې فعال ماهرنګ بلوچ د ورته ویډیو له نشرولو سره لیکلي چې د دې او ځینو نورو بلوچو پیغلو په ګډون د لاریون نور ځوانان هم نیول شوي دي. د بلوچستانو پرلت په 13 نومبر میاشت کې د پاکستان بلوچستان ایالت په تربوت کې وروسته له هغې پیل شوی چې د دغې سیمې خلکو د صوبې د ترهګرۍ ضد څانګې CTD په چارواکو تور ولګاوه چې د 24 کلن بلاس بلوچ تر وژنې وروسته په هغه د 15 کیلوګرامه چاودېدونکو توکو د درلودلو تور لګولی دی. د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکي له کلونو راهیسې دعوې کوي چې د پاکستان حکومت د حق غوښتلو پر مهال مخکښ کسان نیسي او له هغې وروسته یې مړي او ژوندي ورکېږي. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.